السلام علیکم ملګرو. کله ناکله سوچ کوم زویم په دې استرالیا باندې دا څه بلا لګېدلې ده چې یو څو کاله مخکې علي بانات په نوم باندې یو مسلمان د خیریه بنسټ یو رئیس و. هغه په ځوانۍ کې چې کوم ډېر مشهور و او ډېر خدمتونه یې کړي مسلمانانو ته په استرالیا کې، هغه دغه شانې غریب مړ شو د کینسر د لاسه. بیا د هغې نه بل وروسته یو بل شیخ و، عالم و، حق پرست، هغه غریب هم دغه شانې ورته مرض ته وفات شو په استرالیا کې په ځوانۍ کې، چې لکه دغه 40 کلنۍ او 40 کلنۍ نه ښکته خبره کې، 50 کلنۍ نه لکه ښکته یو 15 او د 50 کلنۍ په وخت کې په دغه مقدار کې عمر کې. او د عرفې نه یوه ورځ مخکې زموږ خپل یو کلیوال بلکې نږدې خپلوان هم کېږي، هغه غریب وفات شو. هغه د سینې څه تکلیف یې لرو، هغه هم ځوانۍ کې دغه 9 10 دغه 40 ته به هم یاد نه ورسېدلی یا په 40 کې هغه دغه شو په دې ورځو کې. او اوس دغه افغان بایجان ذبیح شینواري په نوم په ځوانۍ کې غریب په استرالیا کې کینسر و او دغه شو دا وفات شو. یو 2 ساعته مخکې د هغې نږدې ملګری پټان بای په نوم باندې هغه ملګری راغلی و او لایو هغه ویلې مونږ ته به بار ویلې چې ما ته به بار ویلې ټیک ټاک مې هم ختم کړی دی او چینل هم زه تاله دغه پاسورډ ورسه در کوم به ختم کړي، ځکه وایي زه نور نه پاتې کېږم، زما ژوند کم پاتې دی، زه ځان وینم. وایي زه دې مرض خوړلی یم مرم. ما ورته ویلې چې نه وایي دا موږ مه خفه کوه، ته دا څه وایي ځوانۍ کې ښه کېږي، وایي لږ پاتې دی کینسر. هغه غریب هم لاړ وفات شو. زه هسې دې پورې وایم که نه خلک ورپسې ډېر خبرې کوي که نه، او خاص کار د هغه خاص کوم چې د افغانستان د خپلواکۍ او د استقلال دښمنان دي، هغو خو ورپسې قسمه نورې خبرې خو راڅه کوي، د کفر فتوې پې هم لګوي. خو زه به درته خپله زما او د هغه قصه خپله یو دغه وکړم چې زما د هغه سره د کله د زړه د تل نه مینه پیدا شوه چې 9 میاشتې مخکې ما د هغه یو ویډیو ولیدل، ما ورسره ډویټ وکړو او ویډیو د فلسطین د دفاع په باره کې وه. خلک وایي که نه دا هندو شوی دی او دا د انډیا نه دفاع کوي، هغه د یو هندو سره لکه په جنګ وي، وایي چې لکه صحیح ده چې زه خو مسلمان یم او دلته هندوستان کې پنځم لرم، خو دا مطلب نه چې زه خپل دین او خپل بیت المقدس او دغه حق پرېږدم که نه. نو بیا هغه ویډیو زما ډېره خوښه شوه. 9 میاشتې مخکې خبره ده، ما ورسره ډویټ وکړو، د دغې نه مې ورسره ډېره مینه د زړه د تل نه پیدا شوه او په اسلام باندې مین. خو نن سبا دنیا داسې ده که نه چې یو مسلمان سره بل مسلمان د هغه څه اختلافات، سیاسي اختلافات لري، نو دی اول کوشش د دې د راپرځولو د ټول نه اول د دین په نوم باندې کوي، د باندې د مرتد نوم او یو بل نوم دا کافر دی او دا ملحد دی او دا ایجنټ دی د یهودو ده که نه، په دغې راپرځوي. او یوه ورځ یې ویډیو شیر کړې وه په ټیک ټاک کې، اسلامي ویډیو، نو ټولو ورته سره میسیجونه کړي وو اکثره که نه اکثره پښتنو، نو چې ځان ته پښتانه وایي نام نهاد، نو مبارک شه مسلمانۍ مبارکي ورکوه. هغه ته خاندې د الله بندګانو زه یم مسلمان وی نه د مسلمانۍ ویډیو خو دې اوس وکړه، د دې څه مطلب شو؟ په کمنټونو کې جوابونه ما کتل که نه چې زه به لکه خپل وطن نه دفاع کوم، سیاسي خبرې به کوم، حق به ویم، ستاسو د طبیعت خبرې به نه کوم، نو بیا به زه کافر یم. او چې صرف اسلامي ویډیوګانې شیر کوم او سیاست کې ګوتې نه وم، حق نه ویم، خپل وطن نه دفاع نه کوم، نو بیا به زه ستاسو خوښه ده چې کوم دین کې مې ولئ زه به هغه یم. مطلب مې دا دی هوښیار اوسئ، حق ویل هېڅکله مه پرېږدئ، خامخا به په تا باندې فتوا لګېږي چې ته صفای الله ته مرګ په هر چا راځي، نو ته به انشاءالله مسلمان ورځې د الله خوا دا ویډیو دا ټویټ ورسره وګورئ چې دا ورسره 9 میاشتې مخکې ما کړی دی. باقي نور چې هر څه یې کړي انسان دی که نه، هر انسان کې کمزوري نقص پکې، که چا زړی ازار کړی، چا ته بده خبره کړي، تیزه خبره، زه خپل ځاني یم، زه یم خیر دی مسلمانو او د الله یو بنده او اوس الله له ورلی، نو ستاسو په هېڅ هم نه کېږي، د زړه د خلاص یې ماف کوئ او بخښنه ورله وغواړئ او ماف یې کوئ. ستاسو په هېڅ هم نه کېږي، بلکې ستاسو په دې مافۍ باندې تاسو له الله اجر درکوي، ستاسو درجې پې اوچتېږي او د هغه پې ډېر کار کېږي هلته، ځکه ورغلی دی حساب کتاب مړ شو غریب. بس دغه یو څو خبرې وي او کوشش کوئ
دنیا پاتې ده. که چا سره اختلافات هم کوئ زه به د شیخ امین الله اخیرانۍ دا خبره وکړم، زه دا بار بار کوم هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتنو کې دا غټه کمزوري ده لر او بر پښتنو کې چې اختلاف او اخلاق دواړه نشي یو ځای کولی. چې اختلاف ولري نو بیا به د اخلاقه کېږي. نو که چا سره اختلاف هم سیاسي نظریه کې په هر څه کې په اخلاق کې دغه باندې زما دې په الله قسم چې دومره اختلافي کسان لرم او ما چې په ښو اخلاقو په میسنجر او په واټساپ او په شخصي رابطو باندې په ښو اخلاقو څومره خلک پوهه کړي دي زما خلاف کسان چې لکه څوک ما سره په نظریه کې خلاف یا په دیني مسله یا سیاسي مسله، قسم په الله دونه ما په غوسه باندې نه دي زیاته نه دي راوستي. غوسه خو بس هغه غوسه دې وکړي خپل زړه یخ کې هغه هم تا ته کنځلې منځلې ولي. کوشش کوئ که چا سره اختلاف لرئ نو په اخلاقو باندې ځکه ژوند روان دی. د افغانستان غټه هستي وه افغان بایجان نوم چې ته په یوټیوب کې ورکړې نو صرف او صرف دا به تا ته راوړي ده. څونه ښه خبره ده افغان بایجان څومره ښایسته نوم دی. نو خپل نوم یې زبېشین واري او د افغانستان غټه هستي وه خلک به ډېر څه وایي او ډېره دفاع یې کړې ده ډېره مبارزه یې کړې ده او غریب ارمان یې څه دپاره چې مبارزې کولې هغه ارمان یې پوره نه شو او مریض هم شو غریب ټیک ټاک هم په اخره کې ختم کړی. نو زه هم دعا ورته کوئ خپلو افغانانو ورونو په تاسو کې څوک د طالبانو زامن یا د طالبانو ورونه سیاسي اختلافاتو سره لري یا څوک د ګلبودین حکمتیار په ډله کې یا چې پر یو کې که نه زه اوس په دې ډلو مړو کې کار نه لرم نو زه څوک پېژنم هم نه سبحان الله چې اوس دا څوک خلقین دي څوک پرچمین دي افغانستان کې که نه خو څوک زما په شان ساده یو افغان دی او زما په شان دغه سیاسي دي اختلاف د ګوندونو باندې پوهېږی یم نه که چا زړه یې زار کړی په کومه خبره باندې زړه ته خلاص یې مات کړي. ما ته زما قسم دی که اوس هم که معلومات هم راته کېږي چې دا به د کوم ولایت خو یو افغان یو مسلمان یو رښتون مبارز نر انسان نر دا چا نه ښه مسلمان ښه صحیح مسلمان و دا خلک هسې لکه چې ما خو تاسو ته وویلې چې په طبیعت یې ښه رانه شي بس بیا په هر قسمه فتوې لګوي. مطلب کېدی شي زما او د هغه د مذهب هم اختلاف یې ښه کېدی نه شي 100% زه په یقین سره دا وایم چې د هغه به خپل بېل مذهبي او زه اهل حدیث یم زه سلفي یم خو ګوره زه دې دفاع کوم زه تاسو ته یم دعا ورته وکړئ ولې چې مسلمان اخر خو مسلمان دی که نه مسلمانان ورونه وي نو کوشش وکړئ چې چا سره م اختلافات وي په ښو اخلاقو باندې اخلاق او اختلاف دواړه جمع کوي ځکه بالاخر موږ مسلمانان یو چا سره هر قسمه سخت اختلافات وي نو په اخلاقو یې دغه کوي ځکه چې دنیا پانی دی دغسې دا خلک روان دي. شیخ سردار ولی د افغانستان غټه سرمایه نن په دې 2-3 ورځو کې زه ډېر سخت خفه یم. شیخ سردار ولی ته وګوره د افغانستان د ټول افغانستان سرمایه د ټولو پښتنو سرمایه د مسلمانانو سرمایه لاړله غریب څومره بېګناه څومره په ظلم او په وحشت باندې قتل کړی شو شهید کړی شو ولې اختلاف په اخلاقو نشو حل کولی بل چلو هلکه د الله بندانو ته یې وژني راشه خبرې ورسره وکړه. دا زما دا میسج پیغام هم دا دی چې چا سره څه قسمه اختلاف په اخلاقو حل کېږي خبره په خبرو خلاصېږي. د پښتنو څونه ښایسته خبره ده خو چې په عمل پې وکړو خبره په خبرو خلاصېږي. چړو او کنځلو د کوپر پاتو ټوپک او تمانچې ته ضرورت هم نشته. والسلام ښه وخت ولرئ. Indian Hindu and I support Israel fight against terrorism. India. अबे ओ सुअर बात सुनो पहला तो तू उंदू नहीं है क्योंकि उंदू तेरे जैसा बेगैरत नहीं होता समझ गए. ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये शक्ल को तो जानते हो अगर नहीं जानते तो जाओ यूट्यूब चैनल में सर्च कर अफगान भाईजान कौन है. जब गलत हो रहा था तो ये अफगान भाईजान तुम लोगों का साथ दिया वहां मैंने नहीं सोचा कि ये उंदू है या मुस्लिम है. यहाँ भी गलत हो रहा है समझ गए. इसराइल का साथ मत दे बेटा जाओ अपना लाशें जला दे. कोरोना तुम लोगों को तबाह किया वहां जाओ हेल्प कर लोगों को. सारा उंदू तेरे जैसे सोच नहीं रखता क्यों अपने लिए दूसरा दुश्मन पैदा करते हो. जब बुरा दिन आया यही मुसलमान तेरे पास खड़ा था समझ गए. दूसरों को तलवे मत चाटो बेटा अपनी कंट्री के लिए कुछ कर